بسم الله الرحمن الرحیم. شروع د لوی الله په نوم باندې چې بخښونکی او مهربانه دی. په نړۍ کې مشته ټولو پښتنو ته دعاګانې او سلامونه. خالد اسرت یم او دا د زما د ژوند کیسه. اسرت صاحب، تاسو د کوم کلي د کومې ضلعې او ابتدایي تعلیم د کوم ځای؟ د صوابۍ په ګلورینه خاوره باندې ژوند کوم او په صوابۍ کې د نوي کلي چې اوس نړۍ د کرنل شیرخان په نوم باندې پیژني، دا هغه ځای اوسېدونکی یم. تعلیم هم د خپل کلي په سکول کې تر 10مه پورې کړی دی. او ورپسې بیا د تعلیم لړۍ پیل شوې ده که نه د روزګار لړۍ پیل شوې؟ د روزګار لړۍ پیل شوې ده. بس د 10م د امتحان سره د ژوند په دې لکه د نورو مسافرو په شانتې په دغه لارو کې روک شوی یم. مسافر یم، دوبۍ ته تللی یم او هغه ځای کې د دوبۍ په پولیس کې وظیفه لرم او ژوند هلته کې تقریبا 22 کاله تیر شه. 22 کاله په دوبۍ کې هم په دغه وظیفه کې. واه، شاعرۍ ته بیا څنګه راغلی؟ موږ خو ډایرکټ د پاکستان نه دوبۍ ته لاړو، اوس شاعرۍ ته راځو چې خالد اسرت صاحب ته کله پته ولګېده چې دا یو شاعر دی؟ خالد اسرت صاحب دوبۍ ته هم شاعر تللی دی د خپلې خاورې نه، او دغه ګلورینه خاوره ده چې د دې هر لفظ کې او په هر بوټي کې موږ ته شاعري پټه وه. ماشوم وم، د سکول دور و، په سکول کې به مې شاعري کوله او اندازه لګولی شي چې په کال 1900 یو اتیایم کې چې په اتیایم کې د 10م جماعت نه وتی ما په یو اتیایم کې مې ګل را سره وجړل، ازغو را سره وجړل، غم کې د جانان د هجر شپو را سره وجړل. دغه مې په یو اتیایم کې لیکلی دی. نو تو خپل اندازه ولګوه چې د څومره وخت نه خالد شعر ولیکه یا شاعري وکړه. څه وجه وه چې تاسو شعر لیکو؟ د علاقې ستاسو صحبت، ستاسو کور والا، د هغې ستاسو کورنۍ بیکګراونډ داسې و؟ څه وجه وه؟ وجه څه وه؟ باور لرم چې د پښتو ژبې سره مینه وه او خپل اواز سره مې مینه وه. د پښتو د کتاب هغه ټول نظمونه مې په خپل خوږ اواز کې وي. استادانو به راته هم اکثر وی چې نظم ووایه. نو په پښتو ژبه کې چې کوم نظمونه په کتاب کې راتله نو هغه به ما هغه لحن هغه کمپوزنګ به منم خپل کوم، استادانو ته به مې هغه شان وي. بس هغې ذوق پر پیدا کړی او شعر رانه ولیکه او شعرونه رالم او بیا ورو چې پوهېدم او د شاعرانو سره اړیکې زیاتېدې نو په خپل هم یو شاعر شوم. شعر لیکم تر ننه پورې. دغه د شاعرۍ دغه ژوند باندې به هم خبرې کوو، خو داسې یو لمحه ستاسو په ژوند کې ستاسو یاد را چې په یې کې تاسو ډېر خفه وئ، او داسې یو لمحه چې په یې کې تاسو ډېر زیات خوشحاله وئ؟ داسې لمحې د ژوند خلک وایي چې داسې لمحې انسان نورم لیک غاړې ته، شاعرۍ غاړې ته او دې غاړې ته بوځي. دغه لمحې، دغه تریخوالی، دغه خوږوالی، داسې څه خبرې مې یاد دي؟ په وړوکوالي کې خو دغه احساسات لکه ډېر نه دي شوي. هغه ژوند خپله یو داسې لمحه وي چې غربت انسان پکې کله ناکله دا د هغه احساس روکي، نه پکې خوشحالېږي او نه پکې خفه کېږي. خو چې لوی شوي مانو یوه لحظه داسې ده چې لکه د انسان یوه لور مې ده، ماشومه ده او هغه زما په لاسو کې لویه شوه او چې کله هغه بیا ودیږي او زما د کور رخصتېږي نو د هغې هغه تګ چې دی نو هغه را باندې لږ داسې بوج دی چې هغه تر نن تاریخه پورې شکر د خوشحاله ده. خو زما د کور هغه تګ یې شو او د هغې هغه په شا کتل چې ما ته دي نو هغه لکه مایر نه کړي شو. نو دغه زما په خیال په ژوند کې د یو خفګان یو تریخوالی و. او د خوږوالي خو به ډېرې لمحې وي، داسې یو لمحه چې تاسو حقیقت کې هغې نه ډېره زیاته مزه او ستاسو مخې ته یو خوږه لمحه د ژوند څه داسې راته ډېر زیات نه یادېږي. زمونږ هره وړه وړه خوشحالي ده او دا وړې وړې خوشحالۍ په دې لارو کوڅو کې راټولو. شاعران یو، احساس لرو چې کوم ځای کې د خوشحالۍ خبره وشي، یو غریب ته د حق ملو شي نو مونږ خوشحاله شو، د یو سړي مرسته وکړو خوشحاله شو، چې کوم خپله ذمهواري هغه ترسره سي نو خوشحاله شو. نو داسې غټې خوشحالۍ خو پښتون کام ته چېرته نه دي را پرځولې شوي نه چې مونږ ووایو چې یو مونږ ډېر زیات خوشحاله یو، هېرېږي رانه نه. زمونږ خو هره ورځ هغه نوی امتحان دی. بله ملکونه هم کتلی دي او خپل ملک هم کتلی، د خوښې ځای هم کم یولی او د خوښې خوراک هم کم یولی؟ خوراک سره خو مې چېرته لکه دومره مینه نه ده لرلې چې ملګرو سره کښېنم او هغه ملګري مې خوښ وي نو هغه خوراک مې هم د خوښي.
کاغه هرڅوي او په وطنونو کې خود خپل وطن او خاص کر خپل خاور بل صوابه خاور دا ډیره زیاته خوخه ده اگر چې لکه دلته کې تا ته پته ده چې لکه هغه سہولتونه نشته ده د قانون هغه شانت لکه هغه لکيري نشته چې سړی پکې هغه خوند عمومي خپکیږي په ځای په ځای باندې او د وسایلو ډک وطن مې ده د وسایلو ډک خاور مې ده د خپل ملګری په پردي وطن کې وینم چې د کټ لاندې ملاستینو خپایم خو بیا خپل خاور مې خپل ده امینه وسره کوم او د صحابه خاور مې ټولو نسی واخوخه ده ټولو خوخه زي صحابه جی جی زبردست او بیا په شاعرانو کې او بیا په رومبي چې کوم تاسو په یو اتیام کې تاسو لیک کړل په هغه وخت کې دا غینه مخکې تاسو کتابونه لوستي یا څوک شاعر هم لوستي او کنه کتابونه مې نه دي لوستي او بدبختي مې ده چې د کتاب مطالعه مې ډیره کمه ده خو شاعران مې د لوست تر حده پورې خو بس دا وامه چې هغه مشاهده مې چې وه د رحمت شاه سایل صاحب د شاعري به په دې کیسټو کې به ټیپونو راتله او ماما مې را ټیپ را لېږلی نو ټول به مې د شاعري را پیدا کول او تر ناوخته به مې اورېده نو سایل صاحب داسې یو شاعر دی چې نن مې مخ وخت دی هغه ټایم مې اوریدلې دی نو دغه شاعران خو ټول لکه زه خدا سي یو انسان یم چې د انسان ته د شاعر په بنیاد نه ګورم د هغه شعر په بنیاد ګورم دنیا داسې خلک دي چې ځنې شاعري لکه ډېره خني خو ځنې شعر داسې لیکلي سړی ورته خفه شو چې دا ما لیکلی نو ټول شاعرانو سره مینه لرم شعر کې داسې څه خبره ده چې هغې تاسو په هغه وخت نه خپل ځان ته راښکلی سایل صاحب په دې پښتو له نوي اسلوب ورکړی دي سپورې شونډې ورکړي دي او وچې شونډې او سپورې سڼې او د دې خاورې خبره یې کړې ده او په ډېر ښکلي انداز یې کړې ده او خوند هم پکې دی رنګ هم پکې دی شعور هم پکې دی موسیقیت خو پکې هم دی او بلکې د هغه خپل طرز خپله موسیقي ده اکثر سندرغاړو هم د هغه په هغه طرزونو کې هغه خپل موسیقیت ولا ورکړی دی صحیح ده نن سبا چې کوم شاعري تاسو اورئ او سوشل میډیا پښتو شاعري یا نور شاعري ډېره عامه کړه تاسو څه وایئ چې دا عامه شوه او ډېره زیاته شوه شاعران ډېر شو دا ښه خبره ده د پښتو لپاره ډېره ښه خبره ده اکثر مرګرو ته وامه چې یو دور داسې و چې دغه اتیایم چې و یو اتیایم دو اتیایم درې اتیایم پېښور ته بتلو مظاهرې به مو کولې مبارزې به مې کولې چې پښتو له په دې خپله خاوره باندې خپل حق ورکوي صرف 3 منټه خبرونه به د مازدیګرې په پښتو کې راتله مونږ به چغې والې کله به مو چې ګنټه کوي کله به مو چې 2 ګنټې کوي الله کول پښتو د پښتنو لاسو له راغله او اکثره په دې باندې ماته د شمس قمر اندیش صاحب یو خبر را یاد شي یو کس زما مخکې سوال وکړ چې پښتو کې غیر معیاري شاعري کېږي نه غوتې غیر معیاري سي پښتو خدا سي بې موره بې پلاره ژبه ده که په دې کې چا کنځل وکړو هغې ته هم معیار وایي دا خبرې مه کوئ چې غیر معیاري پکې کېږي همدغه غیر معیاري هلکان دي او دوی به راځي او سبا به زده کړه کوي او معیاري شاعري به کوي نو د پښتو نه خلک مه تروئ مې یېروئ چې په پښتو کې څوک هر څه لیکي نو ستاینه یې کوئ او همدغه خلک دی چې دوی به راځي او دا پښتو به ودانه ساتي او دا به مخ په وړاندې بوځي زبردست دا چې کوم تاسو لکه د خپل خبره کې زما د سوال جواب هم راکړو وایي چې دغه نوې شاعران دوی به څنګه چې کوم دی ښې غاړې ته ځي نو هغه تاسو وایي چې دا به وخت په خپله بوځي پروسس دی دوی به په خپله د وخت نه تېرېږي او دوی به چې کوم دی په مخکې ځي مونږ که عابد صاحب د البمونو ته وګورو دا موسیقار چې کوم کوي او دا سندرغاړی چې وي نو که په هغې کې 8 یا 10 سندرې نو په هغې کې لکه 8 سندرې وي خو هغې کې یو داسې پاتې شي چې هغه د ټول ژوند سره وتړلی شي هغه یو وي نو دغه خلک هم لکه دی لیکي چې کله دی د پښتو سره خپل اړیکې لري خپل تړون سره ساتي نو دی به د پښتنو شاعرانو سره کینی د پښتنو پوهانو سره به کینی او په دې کې چې کم دنه شاعر دی نو هغه ته به خوراک ملاویږي هغه به ژوندی او دی به لیکل کوي تازه وي اوس که چېرې مونږ دا وایو چې نه دا غیر معیاري ده یا داسې مه کوه دکې به دا دننه شاعر دا دننه لیکوال مړ شي او د هغې نقصان به ماته کېږي د هغې نقصان به پښتو ته بیا کېږي نثر هم چېرته لیکلی نثر مې خو داسې باقاعده نه دی لیکلی خو که چېرته یو رساله کې ضرورت او هغه وخت سره به رسالې وتې نو د هغې لپاره هم په شعري اسلوب باندې یا د خپلې معاشره باندې یا داسې لیکل کړي دي خو داسې ستاینې وړ ورته نه شي ویلی چې یو ما نثر لیکلی دی ستاسو ډېر نږدې ملګري دا وایي چې تاسو
یو ډېر ژوره مطالعه لري او ډېر ښې زړې کیسې او ډېر ښکلې کیسې او داسې د وخت مناسب سره د هغې هغه وړې چې کوم سټوري یا تاسو ته یاد وي په کار داري چې خالد اسرت صاحب دا خوندي کړي او دا یو کتابي شکل ورکړي او ملګري داسې وایي او په کار هم ده چې داسې وشي زمونږ په دې لارو په دې کوڅو کې زمونږ د مشرانو داسې خبرې دي چې زه لکه بین الاقوامي سړی ادب ته ګوري نو په هغې کې چې هغې سره راټول کړي دي نو زما په پښتو کې دغه ټول څیزونه په دې لارو کوڅو کې خواره پراته دي زمونږ د هر مشر سره داسې خبرې دي داسې مثالونه دي چې هغه که چېرې مونږ خوندي کړه نو دا به د پښتو په ګټه کوي په کار چې په کار وشي زه هم د دغې تجویز لکه مننه کوم په کار ده چې وشي صحیح ده سندرغاړو کې هم د خوښې سندرغاړی څوک دی سندرغاړي خو ټول د پښتو ته د پته ده لکه ښه سندرغاړي دی نن سبا معیار هم ښه ټاکي او وخت سره نوي راځي نو هر هغه سندرغاړی دی ټول چې کله تاسو وایئ چې زه سندره اورم یا ډېر اورم داسې کم سندرغاړی ډېر اورم نو ډیر مې اورېدلي دي لکه ته به اوس ووایې چې لکه هارون باچا خو انکار نشي کېدی اورېدلی مو دی او هغه هم داسې موسیقي وکړه چې هغه نوې ولس د پښتون هغه ما یو شعر هم نالیکلی چې پښتون موسیقي د پښتنه کړه باچاجي کنه د ځان په شان او دغه شان څه و کنه د ځان په شان د ځان سره درنه کړه باچاجي او دغه شان ده کنه نو هارون باچا خلکو لکه هغه نه انسپایر شوي دي او په هغه لار باندې روان تعلیم یافته خلک نو دا هم یو ښه ګام دی او کرن خان هم بیا لکه داسې انتخاب کړي تاسو ته پته ده چې په شاعرۍ کې راغله چې د هغه نوم پسې خلک روان دي چې ښه انتخاب کړي دا ټول زموږ دپاره ښه دي ماستر علي حیدر شو یا لکه دا سرفراز شو ظفر اقرار شو ټول لکان د پښتو سره مینه کوي او دا زمونږ ستوري دي دا زمونږ اتلان دي او موږ به د هر یو ستاینه کوو خالد اسرت صاحب چې خلک کله وویني نو خلک په دې پوه شي چې اوس به پکې ترنم ومي په مشاعره کې ترنم غاړې ته څنګه راغلی ما شاعري شروع کړې ترنم نه ده یو خبره به درته وکړم چې کله هلک ومنو دا سپیکر به هم یو عجیبه شی و چته به ونه عرض بنو او ما یو ناڅ زده کړی نو ما به د خپل کلي جومات کې یو استاد ته زه ناڅ په سپیکر کې وم هغه به هغه ټیم جومات وینځه نو ما ته ویې راځه چې ما سره جومات وینځه بیا به ته سپیکر کوله وکړم نو هغه شو